سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د نن ورځې څو تازه عاجل او مهمو خبرونو ته. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي زما د ولسمشرۍ پر مهال پاکستان هیڅ کله هم جرأت نشو کولی چې د افغانستان پر خاورې هوایي برید وکړي. افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د واکمنۍ پر مهال پاکستان هیڅ کله هم د افغانستان پر خاورې د برید جرأت نه درلود. غني زیاته کړې د حکومت پر مهال د هیواد دفاعي بنسټونه فعال وو او هیڅ ګاونډي هیواد نشو کولی افغانستان هوایي یا ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ کړي. په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو د روزنې په مرکز وسلوال برید کې 15 پوځیان وژل شوي. جګړه لا نوره هم دوام لري. وسلوالو د ډیری اسماعیل خان د پولیسو د روزنې پر مرکز برید کړی دی چې پکې 15 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لومړی یې د چاودېدونکو توکو ډک موټر چاودولی او وروسته دننه ورنوتي دي. د خراسان رسنۍ په وینا جګړه لا هم روانه ده. د پاکستان دفاع وزیر وایي کل افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه دوام وکړي. اسلام آباد به د افغان خاورې دننه کېدو حق لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل کل افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه او ګواښونه دوام وکړي نو اسلام آباد حق لري چې د انتقام په خاطر افغان خاوره ته داخل شي. هغه ادعا وکړه چې سخت دریځه ډلې له افغانستان څخه پاکستان ته وځي او وینې توی کوي. آصف هم یادونه وکړه چې تر اوسه طالبانو له پاکستان سره داسې باوري ژمنه کړې نه ده چې د هغوی خاوره به د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پوتین وایي روسیه د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان له حکومت بشپړ ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هیواد باید د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي او په دې برخه کې د کابل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه د افغانستان د دریځ قاطع ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ چې د سیمه ییز عمل او ګډو هڅو اړتیا ده چې څو د ترهګرو د خطرونو مخه ونیول شي. رحمت الله نبیل وایي افغانستان د نفوذ ډګر نه بلکې لومه ده او دا ځل د پاکستان نوبت دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې افغانستان به یو ځل بیا نړۍ ته وښایي هیڅ ځواک زور له لارې دغه هیواد د کنټرول توان نه لري. نبیل زیاته کړې هر هیواد چې هڅه کړې افغانستان د نفوذ په ډګر بدل کړي بالاخره په خپله لومه کې بند پاتې شوی او دا ځل په وینا یې نوبت د پاکستان دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي افغانان سخت احسان فراموشه او د پاکستان لومړی درجه دښمنان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا پر افغانانو توندې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي افغانان سخت احسان فراموشه او د پاکستان لومړی درجه دښمنان دي. آصف زیاته کړې موږ تل په څرګندو ټکو ویلي چې افغانستان زموږ دښمن دی او باید دښمني ورسره وپالل شي. د هغه په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې له افغانانو د تیرو کړنو غچ واخیستل شي. دا و تر دې مهاله د افغان میډیا یوټیوب چینل تازه عاجل او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت او ښې چارې